اوكي راځو نن مو درس پر څه شي کې دی وین ورډ کې دی صحیح ده زه به راشم دې ځنه به وین ورډ زره اوپن کړم چې تر اوسه زه رن کوم نه اوپن کوم کنه دا لګلن وي تیر ځلې مو درس وایلی او تر څه شي پورې تر میلینګس مو ویلی نن تېنه وایو ریویو ویو اصل کې ویل کېږي کتنې ته او ریویو معنا دوباره کتنه څنګه دی په دغه ډاکومنټ باندې تاسو یو دوباره کتنه ځان سره کوئ صحیح ده په دې کې لومړی موږ سره پروفینګ دی بیا اکسیسیبیلیټي ده بیا لینګویج دی کمنټس دی بیا موږ سره ټریکینګ دی چینجز دی کمپیر دی او پروټیکټ او انک دی موږ سره صحیح ده راځو لومړی موږ پیژنو تینا پروفینګ څه ته ویل کېږي اصل کې دغه لغات یا جملې پروفینګ کې د دوی دغه سموالی موږ سره راولي که چېرته زه راشم ما یو لغات ولیکم داسې فور ایگزامپل داسې یو لغات ولیکم دا ګوره غلط دی را سره که نه او زه راشم یوه جمله ولیکم چې this are څه شی this are a pen فور ایگزامپل زه ولیکم this are a pen دا یو څه شی دی قلم دی دا جمله غلطه ده که نه هم ګرامري غلطه ده او هم څنګه ده اپاس لغات موږ سره څه شی دی سپیلنګ یې غلطي ده صحیح ده نو چې سپیلنګ دلته غلط دی د دې سپیل غلط دی دلته موږ سره د دې لپاره پروفینګ یو څه شی دی پروفینګ یو ګروپ موږ سره کړی دی لومړی موږ سره سپیلنګ ان ګرامر ګوره دا به ته څنګه پېژنې ښه دا به تر دې نه پېژنې صحیح ده چې کله تا دلته ولیدل څه شی ول موږ سره کله چې دغه سره نښه انډرلاین راغلی دغه سورمانه دا ده چې د دې سپیل مشکل دی صحیح ده دا لیکل شوی غلط دی دا لغات کله چې دغه شنه غونډه راغلی وه دا کوم یو بلو دی که هر یو دی صحیح شو دا راغلی معنا دا دا ګرامري مسټیک دی موږ سره چې دی ګرامري دی صحیح ده نو دا ورډ ګوره چې هر رقم لغات ته لږ سپیل غلط ولیکم دی درته ښایي چې ګوره نه دا ګوره څنګه دی دا جوړ نه دی صحیح شو دې باندې ته لږ شی وکړه دا لږ چک کړه در سره سمه ده زه راځم دلته چېرته راځم دا لغات ما انتخاب کړی دی سپیلنګ اینډ ګرامر ته راځم ګورئ دلته ما ته ښایي وایي سپیلنګ دی چې دی سپیلنګ دی وایي دا ویر دا چې تا لیکلی دی اګنور ونس معنا دا همداسې پرېږده یو ځل اګنور آل څه معنا مثلا د ډاکومنټ کې موږ سره نور هم زیات دي چې دي دغه لغاتونه ما نور هم زیات لیکلي زه غواړم چې ټول نه اګنور سره ټول بس راسره پرېږده او ایډ معنا دا نه چې ډکشنري ته ایډ کړه دا خبره که چېرته دلته تاسو پرې ودرېږئ رایټ کلک پرې وکړئ دلته وګورئ دې ځای کې هم در سره کړی چې اګنور آل ټول بس څنګه کا اوس فلحال که چېرته غلط مې لیکلي ډاکومنټ کې ټول بس ما سره اګنور کا دا زیاتره په لغاتونو کې راځي ایډ ټو ډکشنري څه کار کوي دغه لغات چې دی دا صحیح دی ما سره ډکشنري کې ایډ که معنا دا دی که دوباره یې زه لیکم ما سره بیا دا مشکل مه راکوه انډرلاین لاندې مراکو و دا لغات دی کنه چې دلته ایډ دې ځنه ایډ ډکشنري کوم بیا کې دې ځنه کوم نو دا بیا ما سره دوباره مشکل نه کوي هغه مې جوړ کړ کنه زه اوس راځم دغه دا پاس لغات ما غلط ورته ایډ کړی دی زه دا بیا لیکم ما سره بیا مشکل نه ورکوي هغه لاندې انډرلاین لاندې راغی ولې رانغی ځکه چې ما ایډ کړ ما ورته ویل چې دا څنګه دی راسره یو صحیح لغات دی ما سره څنګه دی صحیح لغات دی اوس بله خبره دلته موږ سره ګرامري مشکل دی کنه چې دی ګرامر نو this is a pen راځي او دلته ما لیکلی this are غلط دی که نه نو چېرته به راشئ تاسې به راشئ سپیلنګ ان ګرامر ته دلته دا ځل ډېر څه ویلې وایي دا څه شي غلطي ده ګرامر غلطي ده وختي سپیلنګ راخیستل که نه نو ګرامر غلطي وایي اګنور ونس همداسې پرېږده که نه وایي دا ایز دی چې دی آر نه دی دا آر وایي دا غلط لیکلی دی بس ایز موږ سره راځي راشي چینج دا لغات راته بدل کړو ګوره هغه جملې چینج کړي او څه وایي وایي سپیلنګ ان ګرامر چیک از کمپلیټ وایي موږ مکمل کړ دغه د سپیلنګ او د ګرامر کوم چیک چې ورسره مشکل پکې شته دی بله خبره که چېرته زه راشم دا لغات ما ولیکل بله خبره موږ سره تیسارس دی شعر تیسارس څه کوي په دې کې موږ سره دا یو افلاین ډکشنري ده چې نه موږ سره افلاین ډکشنري چې د دې لغات په باره کې نور لغاتونه لکه سینونیمز چې دي صحیح ده د مترادف لغاتونه چې ورته کېږي هغه راته راکوي راځم زه دلته تیسارس ته په تیسارس کې وګورئ وایي د بوک دپاره ګورئ والیوم هم ورته ویلی چې ټام دا پیپر بیګ چې کوم یو صحیح شو هیډ کور او دا لاندې وګوره ټول ریزرو دا ټول وایي دي صحیح شو بوک چارج او دا اصل کې دا ټول چارج لکه مثلا هغه وایي که نه یو وطاق مې ځان ته بوک کړ بوک معنا نیول صحیح شو هغې ته هم ویل کېږي سمره والیوم هغه جلد او هغه ته ویل کېږي دلته موږ سره ټول لغاتونه دي صحیح شو زه فور ایگزامپل بل ورته چې لیکم پن لیکم ته لږ راشه دغه پن نه سره چک کړه تیسارس کې تیسارس راسره ډکشنري کې راسره چک کړه وایي کاپ او دا ګوره دغه شیان کې بل پوینټ او دغه لغاتونه دي اړوند دي صحیح ده بل هر رقم لغات چې تاسو به کاروئ دلته بس د شعر سره کوي لکه یو ډکشنري ده افلاین صحیح ده دې کې بس خپله سینم درته راکوي ورډ کاونټ څه کېږي په دې
پیج کې چې تاسو را څومره لغاتونه دي او څومره جملې دي دا درته شمیري راشه ورډ کاونټ باندې کلیک وګورئ وای 1 پیج څو ورکې موږ سره یو ورکړه words ټول څو لغاتونه به کې وایي ته لغاتونه دي صحیح شو character with no space هغه character چې فاصله ونه لري صحیح را وای هغه موږ سره 28 دي راځي او بل څه وای characters حروف چې کومې with spaces د فاصله سره هغه یو دي چې موږ سره څنګه دي یو دي paragraph موږ سره څوري 15 paragraph دي په دې MS Word کې چې کنه کله تاسو انټر پریس کې د سره paragraph بریکيږي صحیح شو بل paragraph ته دي وای 15 paragraph لنه څو لنه دي وای ولنه دي ور یو 2 3 4 15 اصل کې پاسم پاتره لاندې موږ ته راکړه شوی ته صحیح شو ولنه موږ خسي په باندې پوه شئ نو دلته تاسو د ورډ کاونټ کې د ډاکومنټ مبارک پوره معلومات درکې اوس یو کله ته نه پیغام چې دې کې څو پیج دي یا څومره لغاتونه دي یا څومره کریکټر دي حروف دي پکې سیدا سپیس را بغیر د سپیس را نو ورډ کاونټ راشه دي چې نشمیر شي که چیرې دلته نو وي د غلان دی ګوره د سټیټس بار څه ګوري د سټیټس بار سره ښکاری کنه دې کې درته معلومي ګوره وای پیج 1 اف 1 د اول بینه اول پیج کې ته ولاړی ګوره دلته لاین دوه درې لاین دی دا کالمونه دی دا خبرې دي سیدا بیا که چیرې زرا شمال دلته یو لغات داسې ولیکم زبر شم رسول کوم چې جے کې صحیح شو دا مول کړو دا غلطی ده کنه نو دلته ته وګوره چې رستا ډاکومنټ کې غلطی وي ته یو غلطی نه د سپیلینګ او ګرامر نم چې کولای چې چیرته یو څوک دلته خو نه راځم زی بل طریقه باندې کوم نو دلته ګوره دا سټیټس بار کې دا غلط ښکاری وګوره دا کتاب باندې ګوره چې کراس باندې راغلی معنا دا چې کراس باندې راغلی کنه دا معنا تاسو لري چې ته چې دا کوم کتاب لیکي په دې کې لږ مشکل دی سره چیرې مشکل ضرورت هم دا په داسې لغات دی لکه دلته په وګوره اوس داسې لغات شو دا هم کې چې کې اوس هم پکې مشکل دی زه لازم کوم دا داسې سره وکړه نو اوس ګوره تر چې اوس آیا هغه کتاب اوس کراس دی چې ټیک مارک شو کنه صحیح ده نو ګوره ګایز دا مو سره شي شو دا مو سره دی سپیلینګ او ګرامر چیک شو صحیح ده دا مو سره پروفینګ شو بل خبره چې اکسیسیبিলিټي څه ته ورکیږي دا کچیر د ریاض چې د فایل کې مو انفو کې مدل ته چیک اکسیسیبিলিټي وایلو دا دی ګوره چیک اکسیسیبিলিټي صحیح ده دا داسې کېږي چې دغه ډاکومنټ چې کوم لري د دې دغه اکسیسیبিলিټي چې کوم معنا دا چې دا چا لپاره جوړ دی صحیح ده یا ځینې کس داسې وي که نه چې هغه لږ داسې سترګونه لږ کمزورې وي صحیح ده یا داسې یو څه سی ډول باندې نشي کتلی یا یو تصویر تا ورکړی وي تصویر داسې ډېر روښانه غوندې نه وي هغه په باره کې ته نور معلومات ورته ورکړې نو راشه چیک اکسیسیبিলিټي ته راشه ګوره آل ټیکسټ راشه دلته اوس ګوره د دې په باره کې مثلا ما یو تصویر اخیستی که نه دلته زه د دې په باره کې لیکنه کوم ضرورت هم دا داسې تصویر دی داسې تصویر په داسې شکل دی صحیح شو نو دا موږ سره بیا چې راځي دا موږ سره یو شفر باندې چاته ټاکلی شي مثلا دلته یو تصویر راواخلې زه راځم دلته یو شیپ راواخیسته ګوره دا شیپ مې راواخیسته صحیح شو دا لازم ریویو تعریف لازم چیک اکسیسیبিলিټي دا اوس ګوره میشن خادلته اکسیسیبিলিټي کې دا دویم دی ال ټیکسټ لازم صحیح شو دلته زه ورته لیکم چې this is for example چیرې this is for you صحیح ده دوباره شم ورته وایم چې this is for example for you try not to like دلته نور چې ته ورته لیکې صحیح شو ټول معلومات دلته ته ورته لیکلی شي نو دا اوس یو شفر باندې شو چې شو شفر بله خبره په دې اکسیسیبিলিټي کې دغه تاسو چې کوئ چیک اکسیسیبিলিټي باندې کوئ وای ایمیج اور اورینټډ ناٹ ان لاین وای دا پر لاین کې نه دی صحیح شو معنا هغه تاسو جوړ کړی نه دی که چېرې ترتیب دی کې لږ مشکلات هم دلته اکسیسیبিলিټي کې درته ښیي صحیح ده بل خبره موږ سره ترانسلیټ ده چیرې ترانسلیټ څه کار کوي لینګویج ته موږ لینګویج ګروپ کې ترانسلیټ څه کار کوي ترانسلیټ داسې کار کوي چې موږ وایو چې دغه ترانسلیټ مثلا دلته موږ سره یو څه جملې دي زه غواړم چې هغه ترانسلیټ کړم ترجمه یې کړم نو زه راځم هغه ورته انتخابوم او ترانسلیټ فار ایگزامپل زه به راشم ما ټول به دې ځنه ختم کوم ایکوال RAND باندې به زه چې واخلم RAND باندې ما یو پیراګراف واخیستل چې شو دلته به یو څو پیراګراف واخلم زور دې ما تر څو زه غواړم چې دغه ماته شي ترانسلیټ دا دې ځنه سلیکټ کړئ ترانسلیټ ته راشي چېرته راشي ترانسلیټ لومړی خراجي دا درته خبره وکړم دلته کې څه خبره ده ترانسلیټ ډاکومنټ معنا دا یو د ورډ پیج ته د ټول کوم پیج چې وي هغه ته ډاکومنټ ورکړي کنه زه غواړم چې دغه ټول ډاکومنټ ما سره څنګه شي ترانسلیټ شي نو ترانسلیټ ډاکومنټ باندې وکړئ ترانسلیټ سلیکټډ ټیکسټ دغه ما چې کوم یو ټیکسټ درته سلیکټ کړی دی دغه راته ترانسلیټ کړه صحیح ده ترجمه یې کړه
بل خبره مینی ترانسلیټر څه خبره دلته چې چیرې تاسو یو لغات باندې ودرېږي یو وړه غونډه مینیو غونډه راښکاره کیږي اقل ته تاسو ته ترجمه کوي زیرا یا مطلب دلته د دې حالات درته ښیي کنه کله چې تاسو دلته راشي په دې لغات باندې بیا ودرېږي د دې پاس چې تاسو ورته انتخاب کړئ د ترجمه کا هغه مینی ترانسلیټر برا چې تاسو زیاتره خبرې د انټرنیټ پورې تړلې وي سیدا په انټرنیټ پورې کله انټرنیټ ویر سره کار کوي نو ګورې دې کې دا شامل دي ګایز ګور اوس په حال کې موږ سره نشته ښه یې سره ریزن سیدا فالته موږ جب ورته ټاکو به دې اړوند موږ سره چې کوي ترانسلیټ کوي رسم مشکل پکې سره نو دا موږ سره چې خبره ولا د مینی ترانسلیټر بل خبره بل لینګویج کې چې لومړی وایي سیټ پروفینګ لینګویج څه معنی وایي دغه ژبه چې په کومه ژبه کې زړه ته پروفینګ وکم پروفینګ څه ته ویل کیږي مثلا یو څه غلط ولیکي سیدا هغه درته په کومه ډول باندې څنګه کما جوړ کما بیرته سیدا وای کومه ژبه ورته هم په انګلیسي باندې دا پروفینګ کوم معنا دا کې انګلیسي کې ما یو لغات غلط لیکه نو دا سره څنګه کوه چې کوه اصل چې دا غلط دی کله ته ور پښتو ټاکه هر ژبه چې ټاکه ورته څنګه کې تاسو ټاکلی شي بل خبره دا اصل وای ډیټیکټ لینګویج اتوماتیکلی وای دا تخپل اتوماتیکلی وای خپل ژبه ته وګوره ما خپل ځان سره راولا وای ډو ناٹ چیک سپیلینګ ا ګرامر میسټیک سو شو ګرامر سپیلینګ ا ګرامر دلته موږ سره ګرامر او سپیلینګ به چیک کاو کنه خو زه ورته اوس وایم چې دا سره مچ چیک چې دا چیک ورته لګیدل بیا هم ګوره کار نه کوي ګایز سیرا پریوانه پوښي بل خبر دا کمنټس راځم ورته نیو کمنټ فور ایگزامپل دلته یو کمنټ اخلم مثلا دا کتاب مالک لري زه یو نظر دیو کس اخلم چې کوم نظر اخلم چې آیا موږ سره دا کتاب څنګه راځم کمنټ باندې کلیک کوم ګور دغه ایریا چې راکاره شو دته بالون ایریا ورکیږي څه ورته کیږي بالون ایریا هاو از دس فور ایگزامپل دلته ورته وایم چې هاو is say show is this and how do you rate it say that and how that for example totally come how do you rate it say that دلته تاسو یو لیکنه ورته کوئ say that نو تاسو ګورئ guys تاسو کله ورته لیکنه کوئ دلته اوس بالون ایریا ده اوس اگر راځي ریپلی ده کله د ریپلی باندې کلیک کړئ اوکې good say show not for example دلته وایي چې not bad ډیره بده څنګه نه ده ډیره بده نه ده say show not bad سمرا دا موټو لیکل ته بیا ورته ریپلی کې نظر ته تاسو کنورسیشن نه باندې هغه ته بیا ریپلی کې نو ګورل ته کنورسیشن شو ریسالف معنی په امدې سي پرېږدم ریسالف څه معنی په امدې سي پرېږدم چې په کوم ځای باندې پاتې شو ګایس شو دا ریسالف شو بل خبره موږ سره دا ډیلیټ څه ته ورکی زرا زما دې چې فهم یو کمنټ واخلم نیو کمنټ باندې کلیک کوم ګورل تمام بل یو کمنټ واخص دې ته مې ریپلی وکړل سیرا دا سی ریپلی مې ورته وکړل دې ته مې هم وکړل بل په دې باندې پوښښ کنه دلته راځم ورته بل تراشه نیو کمنټ دلته مې بل کمنټ سره واخلا صحیح شو په دې کې یو بل کمنټ نیو کمنټ باندې کلیک کړه چې بل کمنټ شو راځم لومړی ورته وایم ډیلیټ څه کار کوي وای ډیلیټ کمنټس ان ډاکومنٹ ټول کمنټ چې کوم ډاکومنٹ کې دي هغه سره څنګه کا ډیلیټ کا زرا زما دا ری اوپن وکم ګور دا ما ری اوپن کړ ډیلیټ تر اعظم په ډیلیټ کې ورته دار سره ډیلیټ کا فقط اما خبر سره ډیلیټ کی ګوره هغه غلط کنورسیشن نه سره ډیلیټ کا غایز دا ز ډیلیټ کول غواړم مستقول ډیلیټ کول غواړم راشه ډیلیټ باندې کلیک ګوره هغه سره ختم شو صحیح اوس کې چیرې دې بل تراشه مرزم دلته اوس بل څه خبره وای ډیلیټ آل شونه وای ډیلیټ آل کمنټ شون ها کمنټ شو کی هغه ټول ډیلیټ کا ډیلیټ آل کمنټس ان ډاکومنٹ پر ډاکومنٹ کې لاندې نورم شاید ما سره هغه ټول کمنټ را سره څنګه کا ډیلیټ کا صحیح را پرې باندې پوښی بل خبره پریویس تاسو مخکینی کمنټ ته راشه دا پریویس زبر راشه ما دلته لاندې بود رېګم ګوره ورته پریویس مخکینه دینه مخکې کوم یو دینه بل ګوره دا ایریا دلته راځي ورته ګوره پام دې دا دلته راوړل د پازې تر راځي صحیح را زورته نیکسټ بل کوم یو دی راشه کلیک وکړه دلته ورسره بل تر یو صحیح را پریویس او نیکسټ او صحیح را دیوانه پوښي شور هایټ کمنټ دا کمنټ را سره څنګه کا پټ کا او بیرته رتا ښکارا کا دا کمنټ وګوره نیکسټ کلاس کې ان شاء الله ټریک ان چینجز کمپیر اور پروټیکټ باندې کار بس نن لپاره موږ راشه دې نه کلوز وکړو